تلسیمیا یو ویرسي او بدمرغه ناروغي ده چې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د ژوند هره ساه د وینې څاڅکو پورې تړلې ده. روغتیا پالان وایي که دغه ناروغانو ته په وخت وینه ونه رسیږي ژوند یې له جدي ګواښ سره مخامخ کیږي. د ننګرهار حوزوي تخصصي روغتون د وینې بانک امیر ډاکټر نورزاد خان همت وایي هر ورځ لسګونه د تلسیمیا ناروغان د وینې ترلاسه کولو لپاره دغه روغتون ته مراجعه کوي چې په خبره د هیوادوالو لوري د وینې د ډالۍ کولو روحیه پیاوړې شوې او د همدغه مرستو په مټ تر ډیره د تلسیمیا ناروغانو د وینې اړتیا پوره کیږي. دلته په د ورځې په اوسط ډول 50 نه شپېتو تر 80 پورې تلسیمیا ناروغان راځي. د هغه ناروغان دي چې دوی په میاشت کې یو ځلې دوه ځلې درې ځلې راځي. حتی د یو کور نه 4 5 6 مریضان دي او ټول په دغه خطرناکه ناروغۍ باندې اخته دي. نو همدغه ځوانان دي په ډلو ډلو راځي او دوی ته د الله رضا دپاره وینه ورکوي. د همدوی برکت الحمدلله چې تر اوسه پورې زموږ د وینې بانک کې د وینې هېڅ نوع کمښت نه دی راغلی. کمین چې 4 اولادونه د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د انسان دوستۍ له مخې دي د وینې په ورکړه کې همکاري وکړي څو دا ډول ناروغان د ژوند له ګواښ سره مخامخ نشي. زما د 4 زامن دي نه کمای زه د ځوانان نه خوشحاله یم چې زما د زامن ټول ماشومان له اینه ورکوي او نور نم د هیله لرم چې د ماشومان سره کومک وکړي د اینې چې په وخت سره اینه ورسوله. کاظم الله چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته دی وایي هر 10 ورځو کې وینې ته اړتیا لري او که پر وخت ورته وینه ونه رسیږي روغتیایي حالات یې خرابېږي. نوموړی د هغه هیوادوالو مننه کوي چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته کسانو ته وینه ډالۍ کوي او له نورو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري. زموږ څلورو وینه کمه ده. زه د دې ځوانانو نه دا هیله کوم چې موږ له وینه راکوي او هر 10 ورځې بعد موږ راځو او زموږ ژوند وینې پورې تړل شوی دی او ټولو ځوانانو نه دا هیله ده چې موږ ته وینه راکوي. په ورته وخت کې ګلویش چې روغتون ته د وینې ورکولو لپاره راغلی وایي د وینې ډالۍ کول یو ستر انساني او اسلامي مسؤلیت دی. نوموړی وایي هر څوک چې روغتیایي شرایط ولري باید وخت په وخت وینه ورکړي ځکه د ده په خبره همدا څو شېبې د بل انسان د ژوند د ژغورلو لامل ګرځي. تلسیمیا ناروغانو ته زه وینه ورکوم او ژوند په همدې وینه روان ده او همدغه همکاري زما له لاسه کېږي زه کوم. باید وویل شي چې تلسیمیا یو ویرسي ناروغي ده چې ناروغان د ژوند د دوام لپاره په ټاکلو وختونو کې وینې ته اړتیا لري. د روغتیایي مسؤلینو په وینا که څه هم د وینې د ورکړې کچه لوړه شوې خو لا هم د ناروغانو د شمېر له زیاتوالي سره د وینې اړتیا دوام لري او له خلکو غواړي چې د وینې په ورکړه کې ونډه واخلي.